بسم الله الرحمن الرحیم MCSE دویمه ویډیو تیره ورځ مو تاسو یعنی MCSE انټروډکشن هم ویله خاص سم پکې ونه ویله یعنی مو تاسو ویله چې MCSE میننګ د مونږ سره یعنی مایکروسافټ سرټیفاید سولوشن ایکسپرت ته ویل کیږي MCSE په واسطه څه کولی شو یعنی خپل دغه لوکل ایریا نیټورک داخلي سیستم کنټرول و یا چې د منیج کول یعنی مونږ سره په یوه اداره کې یوه آی ټي وي هر اداره کې یوه آی ټي وي لکه بینکس ته ګوره او نور چې د مونږ سره چې د فاینانس والا وي ډیټابیس والا وي پروګرامرز وي ویب والا وي منیجر وي مختلف کارمندان وي دغه څومره چې کمپیوټرز دي دا ټول اغستل یعنی د خپل د لاس لاندې نیول کنټرولول منیج کول د دې دپاره چې د مونږ MCSE کورس وایو یعنی په دغه MCSE کې چې دی یا MCSE چې دی مونږ سره باس چې کوي د سرور او د کلینس نه باس کوي سرور چې دی کنټرولرز و کلین چې دی د سرور لخوا نه کنټرولیږي مونږ سره لکه څنګه چې زمونږ کورنۍ دی د MCSE ګوره زمونږ څخه اخیستل شوی ښه لکه څنګه چې زمونږ کورنۍ ده چې پلار هم لرو پلار خو یو وي لس خو نه وي نو سرور هم چې دی یوه دانه وي اداره کې هم سرور مونږ یوه دانه لرو لکه څنګه چې کور کې پلار مونږ یو لرو په همدې طریقه چې دی په دې کورنۍ کې مونږ سره نور د دې کورنۍ یعنی خلک وي لکه د هغه زامن وي د هغه لورګان وي د هغه ښځه وي د هغه نواسي لکه مختلف خلک دي دا مختلف خلک چې شو دا فاینانس شو دا اکاونټر شو دا منیجر شو دا ایچ پی شو دا چې د ډیټابیس شو دا ویب شو دا مختلف دي نو یعنی دغه پلار چې دی دا خپل دغه کورنۍ دا غونډه چې دی د خپل د لاس لاندې نیسي په چا باندې یو بندیز لګوي په چا باندې بل بندیز لګوي په چا باندې یو ریسټرکشن لګوي په چا باندې بل ریسټرکشن لګوي یعنی MCSE چې دی په همدې طریقه دی چې په دفتر کې مونږ سره یوه آی ټي چې هغه آی ټي ځان ته وینډوز سرور انسټال یوه PC کې چې کوم یو کې دا کیني او نور چې په اداره کې څومره کمپیوټرز دي دا ټول اخلي یعنی د خپل د لاس لاندې نیسي کنټرولوي په چا باندې ویب سایټ یې بندوي په چا باندې آیکنز بندوي په چا باندې ډیسکټاپ آیکن بندوي په چا باندې چې دی ډریبونه بندوي په چا باندې چې دی فلش بوټونه بندوي په چا باندې چې دی سافټویر انسټالیشن بندوي یوه ورډ فایل دی ستا PC کې انسټال خو ته زما کلاینټس زم د دغه سرور نه مخکې هغه کلاس شو دغه لیکچر مې ورته ورک OU په نامو ستاسو نه مخکې چې د هغه کلاس ته مې OU ویله همدا بندیز مې ویله یعنی ښه تا سره چې دی یوه سافټویر انسټال خو ته ما سره کنې کې زم د دغه سرور نه چې دی هماغه سافټویر په تا باندې بلاک کوم هېڅ کولی نه شي هېڅ د سره لاره نشته چې هغه سافټویر نه ته ګټه واخلي یعنی دغه بندیز چې مونږ لګو دا د MCSE په ذریعه لګو د سرور په ذریعه لګو بیا چې دی مونږ پرون هم ویله چې مونږ سره په MCSE کې پیپر دي ایگزامز دي یعنی سرټیفیکیټ په دوه ډولونو باندې دي یوه چې دی لوکل سرټیفیکیټ دی بل چې دی انټرنیشنل سرټیفیکیټس دي لوکل سرټیفیکیټ هغه سرټیفیکیټس دی چې د یوه کورس لخوا نه تاله ورکول کیږي پروګرام د چې کله ختم شو نو کورس تاله یو سرټیفیکیټ ورکړي خو هغه سرټیفیکیټ چې دی هغه لوکل سرټیفیکیټس دي لوکل ولې ځکه چې په همدې هیواد کې چلیږي بل هیواد کې دا یعنی سپورټ کیږي نه څوک هغه کوي نه بل چې دی مونږ سره انټرنیشنل سرټیفیکیټس دي چې هغه مونږ د مایکروسافټ نه اخلي د دغه MCSE پیپر کو
ایگزامس ورکو هغه آنلاینز دی هغه څنګه دی هغه مخکې زو خبرې کوو نن زموږ لیکچر هم په همدې کې ده یعنی هغه سرټیفیکیټ چې موږ د مایکروسافټ نه اخلو خو د MCSE سرټیفیکیټ نو موږ چې دی بیا کولی شو all of the words یعنی په ټول دنیا کې هر چېرته هم چې زره وغواړي ښه په اسانۍ سره نه ضرورت د واسطه شته او نه ضرورت د سفارش شته مستقیم هم کولی شي چې څوک یعنی اسناد د مخکې کا د مایکروسافټ کولی شي چې all of the world هر یو هیواد چې ستا خوښه راځي ښه په اسانۍ سره چې دی وظیفه یعنی لاسته راوړي دې له ویل کېږي موږ سره چې دی سرټیفاید د چا لخوا نه د مایکروسافټ لخوا نه یعنی اوس راځو وایو چې دغه سرټیفیکیشنز دا پرونی لیکچرز دغه سرټیفیکیشن چې دی مونږ به څنګه کوو په کوم لاره به کوو په کوم طریقه به مونږ دا فالو کوو نور هغه اول ویډیو شته هغې کې ما لیکچرز ورکړی ده 100 پیپر دي 3 پیپرز دي کوم پیپر دی هغه ما پرون لیکچر ورکړی ده دغه ویډیو شته بیا ځان سره وګورئ زو خبره چې دی دغه سرټیفیکیشنز کوم چې دغه پیپر به مونږ څنګه ورکو په کوم طریقه به دغه پیپر یعنی ورکو یعنی خبره چې دی مونږ د ایگزام پروسیډرز ته ځو طریقه کار ته ځو که چېرته غواړې چې دغه مایکروسافټ ته د دې د MCSE پیپر ورکړي دغه 3 پیپر یې ورکړي نو ته به څه کوې هر څه نه مخکې چې دی ته به اول ځان ته یا په کور کې یا دفتر کې یا انټرنیټ کلب کې خو چې هر چېرته اوسي خو چې نټ اوسي یعنی د نټ زمینه به برابره ځان ته اول دا پکې خبره ده مزد یعنی مونږ ځو چېرته ځو دغه سایټ ته ځو سایټ څه شی ده یعنی www.register.prometric.com ته ځو یعنی داسې څوک نشته چې مونږ لاړ شو ورته وایو چې زما نوم ولیکه او پلار نوم ولیکه او زه اګزام ته راځم هغه کتابچه کې ستا نوم او دا شیان ولیکې کتابچه خبره پکې نشته رجسټریشن چې کې تا سره باید نټ اوس او ټول د پوهنتون شاګردان استئ په دې خو پوهېږي چې مونږ ID که فیسبوک کې جوړو که جیمیل کې جوړو که هاډمیل کې جوړو که هر څه کې جوړو نو مونږ سره باید نټ موجود اوس بې د نټ نه مونږ ID ساس کولی نشو یعنی تم چې که چېرته غواړې چې ځان رجسټر کړي نو رجسټریشن چې دی غونډه چې دی آنلاینز دی آنلاین نه مطلب یعنی نټ باید در سره اوس او لاړ به چې چېرته دې سایټ ته چې کله دې سایټ ته لاړې په دې کې 2 خبرې راځي دې سایټ کې 2 خبرې راځي یوه چې دی مونږ سره ساین ان په نامه ده او بل چې دی مونږ سره ساین اپ په نامه ده که چېرته تاسو ID کریټ کول غواړئ نو څه باندې مونږ کلیک کوو یعنی ساین اپ باندې کلیک کوو یعنی زمونږ موضوع په څه کې دی زمونږ موضوع چې دی که غواړئ د MCSE پیپر یې مایکروسافټ ته ورکړي غواړئ چې انټرنیشنل سرټیفیکیټ لاسته راوړئ نو د دې دپاره مونږ دغه رجسټریشنز کوو یعنی کله چې مونږ دغه ساین اپ باندې کلیک کوو فرست ټایم ID چې جوړو نو خامخا ساین اپ دی دلته چې دی بیا مونږ سره چې دی صفحه کولاو شي په دې صفحه کې چې دی مونږ سره لیکلی چې فرست نیم لاست نیم اما هغه خبرې دي چې کوم ته فیسبوک کې هغه کوي فول نیم فادر نیم کاونټري سټي میل فیمیل ډیټ آف برنټ اما خبرې پکې موجود که څوک فیسبوک کې ID لري نو شاید په دې کې مشکل ونه لري پوهنتون شاګردان استئ پوهېږي ورباندې چې کله ته میک پروفایل باندې کلیک زمونږ موضوع تر دغه ځای پورې ښه تر دې ځای پورې په دې سایټ کې دی یعنی هر خبره چې مونږ کوو دا په دې سایټ کې مونږ دا کارونه کوو هغې نه بعد چې دی خبرې چې دي هغه بیا ایکسټرا دي ستاسو د پوهولو دپاره د پیپر هغې دپاره جدا دي کله چې دغه پروفایل تاسو کو یعنی ډکه دی بیا به څوک سلیک د IT هلته تیار IT سلیک خو په IT کې به څه شی سلیک کې مایکروسافټ دلته مختلف کمپنیانې راځي مایکروسافټ راځي سسکو راځي
په همدې طریقه اوریکل راځي، په همدې طریقه ریکارډ راځي. دا هغه کمپنیانې دي چې د خپل د پروګرامونو اگزام ستانه دي. خو دومره خو ته اوس پوهېږې چې MCSE د چا پروډکشنز دی. ام نه مطلب مایکروسافټ. که سسکو سایټ ته ځې نو CCNA یعنې سسکو، CCNP سسکو، CCIE سسکو، لینکس خوا ته ځې ریکارډ، اوریکل خوا ته ځې اوریکلز، یعنې کمپنی به سلیک. بیا چې د موږ سره سلیک د پیپر، هر پیپر ځان ته یوه کوډ نمبر لري، یونیک کوډ نمبرز لري. اوس به ته غلط شي شاید پکې کوډ پسې مه ګرځه. پرون ما درته پیپرو نومونه ماغستې. اولینی پیپر چې دی ستا څه شی دی؟ وینډوز 10 دی. دومره خو پوهېږې چې وینډوز 10. اوس د وینډوز 10 دا کوډ نمبرز. کوډ پسې مه ګرځه، نوم پسې لاړ شه وینډوز 10. بیا خوا کې قوس کې ورسره چې دی دغه کوډ نمبر نیول شوی. څوک د کوډ نه یې پیژني، څوک چې دی د نوم نه یې پیژني. ولی هغه خپله ته لیکلی وینډوز 10 بیا دغه کوډ نمبر ورسره خوا کې لیکل شوی. ته چې وینډوز 10 نه پیژنې او د هغې په ځای تو افس څه لیکې، فوټوشاپ څه لیکې، اسکیول څه لیکې، نو هغه بیا ستا خپله غلطي ده. نو ته په نوم نه پیژنې نو کوډ نمبر به څه وپیژنې. یعنی کوم پیپر چې تاسو ورکول غواړئ، وینډوز 10 دی، سرور ایڈمنسټریټر دی، نیټورک سیکورټي دی. درې پیپر دي موږ سره MCSE کې. دا د بیا مې هم درته نوم واغسته، ګنې ما درته پرون هم دا نومونه اخیستي دي. یعنې د څه چې ته پیپر ورکول غواړې هغه پیپر ځان ته څه وکړه؟ سلیکټ کړه. بیا هم درته وایم که تا د وینډوز 10 په یعنې د هغې نوم دې نه دی سلیکټ کړی او اسکیول دې سلیکټ کړی، نو فکر دې ویسي چې سوالونه ستا نه د اسکیول کېږي. هر پیپر چې ورکې نوم ته یې ګوره، بیا یې سلیکټ کړه. سلیکټ نه بعد چې دی بیا مخکې لاړ شه. چاله خو به مشکل نه وي. بل چې دی موږ سره سلیکټ کاونټري اور سټي، دا هماغه پروفایل مربوط ده چې د کوم ځای جلال آباد افغانستان ورته سلیکټ. بیا چې موږ سره سلیکټ د ایگزام سنټرز، مهم پکې دا پوینټ دی. اوس ته پیپر چیرته ورکې؟ صحیح ده چې مونږ رجسټریشن چې دی یا به کور کې کوو یا انټرنیټ کلب کې کوو یا دفتر کې کوو یا یو ځای کې به کوو. رجسټریشن باندې کوم پابندي نشته، کوه چې هر چېرته کې کوه، خو ایگزام چې ورکې پرومیټریک کې به ورکې. دی هر یو ملک چې دی یو ایگزام سنټر لري. اوس کابل کې مشته ایگزام سنټر، کابل افغانستان، پاکستان کې مشته، پاکستان چې د اسلام آباد، هند کې مشته، هند دلی ده او دلی ده موږ سره. یعنی هر چېرته چې ته پیپر ورکول غواړې، ایگزام ورکول غواړې، هغه سنټر ورته سلیکټ کړه. خو فکر دې وسي چې هلته چې دی نقل مقل نه کېږي. دا خو څه کور نه ده چې خوا کې ځان سره نقل باز کېنوه یا دلته مخکې موږ سره خبر راځي په نامه د دمس کولو که ورومه چې دی حلاوه. دا په دې کې دا نشته. هلته چې دی ماحول د دې دمس ماحول یعنې وبخئ د دې ایگزام سنټر ماحول څنګه ده؟ داسې یوه کمره ده. کمره کې چې دی څلور خواته کمرې تاله لګېدلي، آی پي کیم کمرې. هغه کمرې دي چې ستا دا غږ هم ورته ورځي. څلور خواته کمرې لګېدلي، لیپټاپ درته پروت ده، یو په ځای چې دی هلته موږ سره چې و پېښور کارویټ کې چې دی هلته تقریبا 8 کمپیوټر یې موږ سره، یعنی په یو وخت کې 8 کسان اگزام ورکولی شو. داسې کاونټر یو، دا کاونټر خو خیر هغه دغه کاونټر چې دی بیا مکمل لکه پوره کاونټر و، کس یو بل ته نه ښکاره کېده. یعنی سنا چې دی ته به څه وکړې، هغه سنټر به سلیکې چې په کوم سنټر کې ته اگزامس ورکړې. او دا لیکل کېږي نه چې فکر دې وسي چې ته داسې ورته به نه لیکې چې کابل افغانستان. دا یوه بوکس دی، هغه بوکس باندې به کلیک کې د دې دا څومره چې اگزام سنټر دي دا غونډه راځي، ته به صرف او صرف سلیکشن به کې چې زه کابل افغانستان کې اگزام ورکوم. یعنی لیکل پکې نشته لکه مخکې چې مونږ نوم لیکو، پلار نوم لیکو، ډیټ آف برث لیکو، دا شیان لیکو. په دې کې دا نشته. په دې کې چې دغه اگزام سنټرونه موجود دی، ستا کار صرف سلیکشن به وي بس. اوس هم په همدې سایټ کې یو سایټ نه وتلی نه یو. لکه ما ورته سلیکټ کړ کابل افغانستان، همداسې وي، همداسې لیکل شوی.
بیا شته موږ سره سلیکټ ډیټ اینډ ټایمز پیپر څه وخت ورکې کوم ورځ پیپر ورکې مونږ خو خپله سلیکشن کو ورسه سلیکشن کو په همدې سایټ کې مونږ روان یو په کور کې ناستو دا د رجسټریشن کو ایگزام سنټر مې ورته سلیکټ کو نوم مې ورته ورکو پلار نوم دا شان مې ورکو ورته اوس راځم خبره د دې ټایم اینډ ډیټس کو آیا ته دا پیپر څه وخت ورکې په کوم ورځ پیپر ورکې لکه زه ورته عالمه زه ورته سلیکشن کوم هلته لیکلی ډیټ هلته لیکلی مونږ سره هاور هلته لیکلی مونږ سره ایئرز زمونږ کار صرف په دې بوکس باندې کلیک کول دي او دانته ټایم او ډیټ او هاور او دا شان سلیکټ کول نن چې دی ګمان کوم چې څویم تاریخ به عیسوي افغاني خو کار نه کېده لکه نن چې دی اووم دی زه دا د ناستې ما رجسټریشن نه شروع کړی ده زه ورته عالمه تقریبا چې دی ویشتمه د سویمې لسمه میاشت 2020 ښه دغه خو مې واغسته خو دلته چې دی اوس ساعت خبره ده ګنټې څه وخت پیپر ورکې زه ورته وایم چې زه به راځمه 10 بجې 10 بجې څه شی ایم به راځم پی ایم ایم وانه لیکه پی ایم چې دی بند وي کابل ایمس نو فکر د وسی چې همدغه تاریخ چې تا کوم یو سلیکشن وک په همدې ورځ چې د ستا پیپر شروع کېږي په کوم ځای کې کابل برانچ کې مایکروسافټ کابل برانچ د څه شی پیپر به درنه اخیستل یعنی اخیستل کېږي چې کوم پیپر تا سلیکټ کړی اوس چې هر څه د سلیکټ کړی د هماغه پیپر درنه اخیستل کېږي بیا هم درته ووایم چې نقل پکې نه کېږي هېڅ امکانات یې نشته چې معمولی حرکت دی وکتله معمولی حرکت دا کمرې چې لګېدلي دا فکر مه کوه چې دی له به دلته کوم څوک به ناست او دا به ګوري دا ستا کمرې مکمل د مایکروسافټ نه څارل کېږي دغه سوالونه چې تا ته راځي په دې کمپیوټر کې تو خپل لیپټاپ د ستا سپورټ نه دی هغه کوم چې د برانچ کې دی هماغه لیپټاپ دی دغه سوالونه چې تا له راځي دا غونډه چې دی د مایکروسافټ نه راځي داسې نه چې ته فیل شي یا بل نقل مقل کې ګیر شي او بیا ارځي اول ته هغه کوم بیچاره چې ناست دی هغه ونیسي او ووخي او زور ورته وخي هغه هېڅ کولی نه شي هغې لاس کې هېڅ هم نشته دی هغه صرف خپل ماش د مایکروسافټ نه هلي او صرف راځي دا کمپیوټر یې صفا کوي او دا کمپیوټر یې ته لګوي او بس د هغه کار صرف دومره دی بس ولې مونږ چلولي دي مونږ ته دا شی معلوم دی دا داسې سیسټم دی کله چې دغه ټایم اینډ ډیټ د واغسته دې نه بعد چې دی نور زمونږ موضوع ختم شو زمونږ آی ډي جوړ شو زمونږ پیپر شو زمونږ هر څه وشو دلته آخر کې تا له څه شی وایي کریټ اکاونټ اکاونټ دې جوړ شو ستا د لاس نه نور ټول کار ختم شو راځو دې نه بعد چې دی خبره د ریسکیجولز کوو دا اوس عمومي خبرې کوو خو دې نه بعد چې څه خبرې کوو دا عمومي خبرې دي ریسکیجول په دې تاریخ کې ماته یو ستونزه پیدا شو انسان د مړه ژوندی هر څه سره شته زه خوشحالي خو پته لګي خو د خفګان پته نه لګېږي ښه ریسکیجولز دغه ټایم کې ماته یو ستونزه پیدا شو رسیدګي نشم کولی مشکلات دي خو داسې نه چې په همدغه 20 تاریخ 10 2020 او 10 بجې فکس کې تاله دا مشکل پیدا شي بیا د چینج کولو حل نشته د 10 بجو نه مخکې 9 بجو کې 8 بجو کې 20 نه 28 ته هغه به ښه 28 خو چانس کېږي هغه 26 15 یعنی کولی شي چې ریسکیجول یې کې یعنی ته به څه کې ته به بیرته دې سایټ ته ځې ځان به رسوي انټرنټ کلب ته چې کوم ځای کې نت موجود اوسي دې سایټ ته به بیرته ځې خو دې ځل به ساین اپ ته نه ځې دې ځل به ته ساین ان ته ځې خپل آی ډي م واچوه پاسورډ م واچوه چې کله دې واچول کولی شي چې دا ټایم اینډ ډیټ څه وکړي چینج یې کړم دا نه عالم بل عالم په سبا دپاره عالم یو ځلې نه 20 ځلې چینجولی شي مشکل نشته ده مشکل نشته بلکې یعنی څومره چې چینج کې را چینج کې مشکل نشته ده چانس د نه مس کېږي خو که چېرته دننه ټیم تېره شو یوه چانس د لارو ضایع شو هر پیپر 2 چانس لري
چې مس ده که دویم چانس که دویم چانس د مس کو نو ځنو بیا د سر رجسټریشن کوه یا یو چانس کې فیل شوې امتحان ته لاړې فیل شوې دویم چانس دې شته ده که دویم چانس کې هم فیل شوې نو بیا د سر رجسټریشن کوه یا مس کې یا فیل شوې یوه خبره ده خو دوه چانسه لري مشکل خو دې کې نشته بل سره موږ سره ټوټل لمبرز هر پیپر 1000 لمبر لري خو پاسینګ پکې څومره دي 200 دا فکر ونه کې چې درې پیپر دي درې وانو پیپر چې ده به 1000 لمبر وي نه هر پیپر جدا جدا دي هر پیپر ته موږ جدا رجسټریشن کوو دا د فکر وي یو رجسټریشن د پاره یو بل د پاره بل د پاره بل هر پیپر زمونږ اوس ګوره مونږ چې خبره داغه وکړو کیمیا یو جدا موضوع ده یعنی مضمون ده فیزیک جدا ده هندسه جدا ده د درې وانو خو مونږ یو خو نشو ویلی هر یو جدا جدا دي یعنی څو باخلې 1000 خو پاسینګ لمبر پکې څومره دي 200 که د 200 نه د یوه لمبر هم کم ویورل یوه لمبر ډایرکټ درته غټ لیکي چې پاس وبښئ فیلز ته به ډېر واسطې به کوې ډېر سفارشونه به کوې امریکې پورې ته رسېدلی شي چا ته واسطه کوې ولې زما یو سټوډنټس و ښه مې یادېږي داسې ډېر و تقریبا د حد نه زیات دي یو دانه و چې په ذهن کې مې راغو د سراچي و د ننګرهار کمپیوټر ساینس کې و 699 لمبر یې اخیستی و د نن نه یارې 4 کاله مخکې و 699 لمبر یې اخیستی و غټ ورته لیکلی و چې فیل یعنی 200 پکې پاس ده خو د 200 نه بره اعلی او ښکته باندې مشکل خو نشته بل سره موږ سره پروویژنل سرټیفیکیټس دا کوم پرنټر دا کوم کمپیوټر ته چې ته کینې دي سره پرنټر هم کنیکټ ده کله پی سی اوس موږ ما خو ته ویل چې زموږ وخت کې لاس دانی وو اوس نه پوهېږم چې څو به اوسي خو هر پی سی سره چې ده یو پرنټر ده چې کله سوالونه شو جوابونه شو پاسې ده دغه پرنټر اتوماتیک خپله یوه پیج تاله پرنټ کوي تاله ښودل کېږي چې آیا پاسې که فیل پاسېدل ماسېدل نشته بهر ته تلل ملل نشته واسطه ماسطه پکې نشته ډایرکټ خبره ده یا پاسې یا فیل وزه یا په خوشحاله یا په خفګان دې له وایي پروویژنل سرټیفیکیټس بل سره موږ سره کوشن ټیپ سوالونه غونډه چې ده 4 جوابه ده دا نشته پکې چې ته پاسېږه چوکۍ نه دا راشه دلته دې سویچ کې کیبل ولګوه کنیکټر راته جوړ که او راشه دا 2 کمپیوټره په منځ کې شیرینګ وکړه یا راشه دا ډومین انسټال کړه یا ډینس انسټال دا شیان پکې نشته ده عملي پکې څه خبره نشته سوال درته ورکوي 4 جزئیات ده کوم یو چې صحیح ده چکې که نیکس که خو که د نیکس که بیرته به یې کېږي نه ولې هلته صرف د نیکس بټن شته د بیک بټن پکې نشته دې څیزونو ته هم ډېر فکر وسي یعنی پر اگزامپل یو سوال د مو تاسو به د خېټ نه جوړ کړو که نه چې نور هم لږ ذره ویډیو کې هغه شي لکه رحمان بابا د کوم ځای ا افغانستان بی پاکستان سی لکه چاینا ډي سودان چې هر ځای وسی اوس چې کوم یو ځای وي خو هغه به چې کو نیکس کو به یې که نه که یو څه مې زده وي که زده م نه وي خو خامخا پکې وایو چې مقصد وښه یو شی تو چې اوس سودان سلیقې نو هغه د سودان خو نو بل سره موږ سره کوشنز ټوټل کوشنز پر پیپر کوشن وبښئ دا موږ سره چې دی 80 کوشنز دي ښه 80 کوشنز دي وخت مو زیات شوی دی 4 ساعته دي 80 کوشن درنه کوي لمبر د 1000 اخلي پکې څومره 200 یعنی د 200 نه پورته خو په څومره وخت کې دا 80 کوشن به ورکړي 4 ساعته ده 4 ساعتونه یو سکند هم درته اضافه نه ورکوي ولې دغه بره دا کوم دا اوس داسې فکر وکړه چې دا سوالونه شروع دي دغه ځای کې ټایم ده پاس چې دی تاله صفا ټایم ښایي داسې نه چې ته بار بار ټایم وګورې دا نشته ټایم خپله شته دا ټایم په خپله په مزه مزه سکند خپله کمیږي تا ته خپل اندازه لګي چې زما څومره وخت پاتې شو بل سره موږ سره دمس دا ډېر زبردست شی دی دمس شی دی آوټ آف پیپر آل کوشن اویلیبلز آوټ آف پیپر آل کوشن اویلیبل تا ما سره ځان رجسټر کړه زه مایکروسافټ یم تا ځان رجسټر کړه اوس زه تاله وایم انجینر چې ځان دې خو رجسټر کړه ته وایې وه آی ډي دې هم جوړ کړو
څوک ته لاړ شه اوس دې سایډ ته لاړ شه مستقیم هم دې سایډ خو چې آی ډي ولرې دا سایډ ته ځې چې آی ډي ونه لرې دې سایډ ته تللی هم نه شي دې سایډ ته لاړ شه سایټ څه په نامه ده www.examcollection.com دې سایټ ته لاړ شه ته وایې چې دې سایټ ته څه وکړم زه وایم ته خو لاړ شه خو لارې دننه شو په دې سایټ کې چې دی ما د وینډوز 10 دمس اچولی سرور ایډمانسټریټر دمس مې اچولی نیټورک سیکورټي دمس مې اچولی یوازې دې نه دی د ټول څومره چې پیپرز دي د دې ټول دمسونه مې اچولي تا خو وینډوز 10 اخیستی خو هلته لیکلی چې که وینډوز 10 دمس کله کې کا پی ډي اف د ډاونلوډ کړي دمس څه شی ده ته وایې چې دغه دې دمس باندې څه وکړمه زه وایم دمس د ډاونلوډ کړه ته وایې و دې دمس کې چې دی غونډه سوالونه موجود دي دمس ګورې دمس ته دې دمس کې چې دی غونډه سوالونه شته لکه څه شی ګوره په دې دمس کې څو سواله دي انجینره 99 د دې نه غټ نقل نور په جهان کې نشته ده 99 هغه د کوېشنز دي دا د واله هغه کوېشن ونس دا د چې د جزئیات دا د واله انسر نرشه زستان شپې ته پوښتنه کوم د دې دمس نه به یو دانم بهر بنه کوم پم دې دمس کې به کوم دغه 99 چې سوالونه دي پم دې کې در نه کوم خو شپې ته در نه کوم دا څنګه چې ته ورومه دا شپې ته اول سر زده کوي او نورې په قصه کې نه کېږي فکر د وسی شاید چې د اتیاوم درته اول وکم نویم درته دویم وکم دیرشم در نه دریم وکم خو شته دی پکې خو د دې دمس نه بهر نشته ګوره هم سوال هم جزئیات هم انصر نور څه شی غواړي او بیا هم چې فعل کېږي هغه ستا خپله چې دی څه شی څومره وخت دې واخیسته یو کال نه فکر د وسی ښه پوینټ ته دا مې اشاره وکړو ښه پوینټ ته ځینې ټایم دا خمقل خبرم چې دی ښه پوینټ وي همیشه اول تاریخ کې دمس چینج کېږي دا د فکر وسی دا څنګه چې تا د بل میاشت پنځم د اګزام اخیستلی وي لکه اګزام دپاره بل میاشت او ته د دې میاشت دمس ګورې اول تاریخ کې دمس چینج کېږي دومره چینج هم نه وي ټول پکې یو 5 سواله چې دی پکې نور څه شی وي چینج را چینج خو فکر هم وي چې همیشه اول تاریخ کې چې دی دا دم څه شی کېږي دا چینج کېږي ډېره د فکر وي ښه پوینټ ته اشاره کړی ولې دا یو کال ویله خو ما ورته څه ویله اول تاریخ دی کوشش کوئ چې که ډاونلوډ اګزام اخلی یم نو دغه تاریخ واله د دې میاشت او دمس هم چې ډاونلوډ کړم د دې میاشت ډاونلوډ کړم ولې دا ډېر خلکو سره هم دا کار شوي دی بل میاشت درېیم سال یې کړی او دمس د دې میاشت ته چې تللی هلته ورومه شی بل شی وتلی دې له فکر دی که چیرې دمس ګورې نو پاس کېږم خلاصه خبره ځکه چې نه نوي خو به خامخا چې د شلو ورځ کې زده کېږي ټسټنګ دې ورسره کېږي ښه راځو اوس خبره د مهم پوینټ ته ځي هر پیپر چې دی $100 قیمت دی دا مونږ درنه نه الو دا کله چې ته د آی ډي جوړی که نه ما خو دلته ته خلاصه که ختم مې که دا ټایم اینډ ډیټ کې د ټایم اینډ ډیټ نه لاندې هلته لیکلی څه وکړه کارډ پیسې دی هغه دې واچو نمبر د بینک کارډ اکاونټ باید ولري اکاونټ کې باید پیسه ولري هغه درنه پیسې کټ کوي څومره 100 درې پیپر لرو نو څومره راځي مونږ سره 350 راځي دا خپل د دې سرټیفیکیټ پیسې درنه دي په $350 باندې تو خبره ته ټول دنیا کې ګرځه څوک د جرأت درنه نه لري چې انټرویو کې پوښتنه وکړي هغه داسې یو شی دی ولې ته تیار د مایکروسافټ د انټرویو نه پاس یې ښه اوریجنل سرټیفیکیټ کله راځي اوریجنل 15 ورځې بعد پروویژنل خو هماغه ټیم دی پرنټر نه وځي خلاص اوریجنل د کله راځي اوریجنل د 15 ورځې بعد هغې له به نه ځي هغه اګزام سنټر ته ستا د آی ډي ته راځي تیار سرټیفیکیټ ډیزاین د ستا تصویر لګېدلی مورونه هر څه پکې شته رول نمبر دا ټول پکې تیار ډیزاین دي لکه زه تاله سرټیفیکیټ ډیزاین کوم درته وایم چې واله ځان د پرنټ کړه هغه نور ستا کار دی چې په کوم یو پیج پرنټ کړې نو هغه ستا کار دی دا ولې چې دی د آی ډي ته راځي پخوا زموږ وختونو کې چې دی مونږ چې کله هغه کول نو هغه ټیم کې پرومیټریک ته راتله هغه کس چې اخیستل بیا څه کوی که ډېر بل رقم حسابونه ونه د هغه سرټیفیکیټ به کوم چې دا پرومیټریک لکه زموږ مشر چې هغه به اخیستل بل چا باندې به خرڅولی او بل حسابونه و
خو هغه سیستم اوس بند شوی دی اوس چې دی ډایرکټ ستا آی ډي ته راځي بس آی ډي نه اوچته وکړه مشکل سوال نسته